الله پاک د ټولو شهیدانو ته جنت الفردوس ورکړي او زخمیانو ته د الله پاک شفا ورکړي. تاسو پرون چې کومه دغه واقعه وکتله، ویډیو زه هم وکتلې، هېڅ د زغملو نه وه. ګورئ خویندو ورونو، زما دغه وړکی پیغام ښه په غور سره واورئ او چې څومره یې کولی شئ در سره شیر یې کړئ. د دې ظالمانانو خلاف باید موږ راپاڅېږو تر څو پورې به زموږ د افغانانو بېګناه وینې تویېږي. زه خپله د افغانستان یم، افغانستان کې د ننګرهار یم، ننګرهار کې د خوږیاړو یم او بیا د وزیرو یم. که تاسو خپله په خوږیاړو کې هم وګورئ پګړۍ والا دي، طالبان یادو. که تاسو په لوګرجان کې هم وګورئ طالبان دي. 90% د لوګر خلک طالبان سپورټ کوي. اخر ولې په کور کې ورته ځای ورکوي، ډوډۍ ورته ورکوي. دا خپله موږ په سر ځان ته خېجولي دي. د نورو ملکونو نه راځي موږ افغانان بېګناه شهیدانوي، د نورو حکومتونو ورته پیسې ورکوي، بېګناه زموږ افغانان شهیدانوي. تاسو یقین په خدای وکړئ چې دا زموږ حکومت هم ورسره دی. زه په چا باندې بریک نه رانیسم، نه په حکومت بریک نیسم او نه په طالب بریک نیسم. زه په چا بریک نه نیسم. یو ورځ مرګ وي، افغانستان ته ضرور ځم. دا نه چې زه افغانستان ته نه ځم، هر یو کال 2 کالو کې خو زه حتمني ضروري 2-3 ځل ځم. مرګ اول هم دی او اخر هم دی. سپینه وینا مې حق ته، دا د افغانانو م حق ته. ګورئ خویندې ورونو، زه نه د حکومت خلاف یم نه د طالب خلاف یم، خو زه سپینې خبرې کوم. زمونږ افغانان بېګناه چې شهیدانېږي اخر ولې؟ دو کوم جرم کړی دی؟ دا په کوم کتاب کې اخر راغلی دي؟ دا خو په قرآن پاک کې نه دي راغلي که نه؟ نو د طالب جان خو بل کتاب نه دی که نه؟ همدغه قرآن پاک دا هم لولي او زه هم لولم. زمونږ چې کوم حکومت دی د دوم قرآن پاک دی، زمونږ هم دی، یو کتاب دی. اخر ولې حکومت زمونږ د افغانانو په سر پیسې اخلي او بېګناه افغانان شهیدانېږي؟ اخر ولې؟ او طالب جان چې د بل ملک په خوله باندې راځي، په موږ افغانانو باندې اول د جهاد فتوی ورکوي. د هغې نه پس موږ افغانان بېګناه شهیدانوي، بېګناه وینې تویېږي. اخر ولې؟ تاسو ټول راپاڅېږئ. ګورئ خویندو ورونو، موږ په خوږیاړو کې ورته زیاتره کسانو کورونه ورکړي دي، زیاتره کسانو په تنورونو کې راولي، ډس تنور نه ډس کې زما په ملي اردو والا باندې، ولې هغه ورته کافر ښکاري. دا ټول په پنجاب کې ټرینډ کېږي. په لا اله الا الله محمد رسول الله صفا خبر نه لګو. دا ټول په پنجاب کې ټرینډ کېږي او بیا افغانستان ته راځي، هلته بېګناه افغانان شهیدانوي. دا ټوله د دې خبر ده، د دې او د نور ملکونه هم ورسره دي. اخر ولې زړه م سوځېږي په دې افغانانو باندې؟ بېګناه شهیدانېږي. زه خپله ګورې دلته کار کې زړه مې وچاودېدو نن د خفګان د لاسه. تقریبا 4:30 بجې 1 ساعت روژه ماتې ته پاتې دی. په خدای دا روژه را باندې داسې تېرې شوې که نه لکه کال. دا ورځ داسې وه، ټوله خفګان ورځ وه. زړه مې دردېږي. ګورئ خویندو ورونو، ما نه په دې خبره مه خفه کېږئ. زه چې تاسو ته وایم که نه چې تاسو په خپلو تنورونو ورته ځای ورکوئ، زه دا پوهېږم تاسو به مجبوره یئ. خو که چېرته عوام راپاڅېږي که نه، ولس راپاڅېږي، ولس ته د چا زور سم نه دی، ولس ته د چا زور سم نه دی. تاسو لاړ شئ زموږ هغه پشیانو ورونو ته، هغه په یو اتفاق دي، د هغو نه یې څوک راپوهي که نه؟ هلته حکومت هم نشته، طالب هم نشته، ولې چې هلته اتفاق دی. زیاتره ځایونو کې داسې اتفاق دی. لاړ شئ پنجشیر ته که نه، هلته دې راپوهي که نه؟ هغو په اتفاق دي. زموږ دا پښتانه سره په اتفاق نه دي، دو خپلو کې سره نه جوړېږي. ظالمانانو دنیا چېرته ورسېدله او موږ چېرته رسېږو؟ موږ ولې په تنور ځای ورکړو، په کور کې ولې ځای ورکړو، ډوډۍ م ورته ورکړو چې ولې دا بېګناه افغانان وره. سبا همداسې چغې وایم، رمباړې وایم چې افغانان ورته بېګناه شهیدان کړه. اول دې زه ولې په کور کې ځای نه ورکوم، بیا تاسو دا دې به څوک بېګناه افغانان شهیدان کړي؟ اخر به تر کومه پورې وینې تویېږي؟